دا د مار د وینې د تویدلو لپاره. اوی بی شرفه. کره خوشه بکا پسیده خوری خوشه کا ملګریا راځه خورې آسمین خوشه کا که بیرته وګرځېدې هغوی تا وژني زړه در باندې نه سوځوي خوشه بکا سرزوري دې پرېږده ته باید کلي ته لاړه شي نه نشي کېدلی هېڅ کلم نه تر څو چې ما خپل غسلي میاشتې ته بېرته نه ګرځم هغوی په ما مصیبتونه راوستل عسکره زه هم په هغوی مصیبتونه راولم. وای 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 د دې حالت په لیدو سره خو د هغې خیانت ثابته شو. زیلان له اور سره لوبې کوي. د خیانت کولو اور به هغه وسوځوي. هغه نه پوهیږي چې ژوند به یې تباه شي. د دې خیانت کولو پایله به یې سخته وي. ډېره سخته. ډېره سخته. زر کوه لیلا خورې سرزوري مه کوه. ما ته نور د ژوند کولو لپاره څه نه دي پاتې. هغوی هر څه راڅخه واخیستل. مور مې خور مې ژوند مې اوس نو ور زما دی. زما باید له هغوی نه غچ واخلم. زه مجبوره یم چې لاړه شم. ودرېږه لیلا خورې پام کوه ګوره داسې مه کوه هغوی تا وژني هغوی په تا پوهېږي. د کار مه لره عسکره په دې کار کې لاس وهنه مه کوه. خیریت خوبه وي قماندانه. دا جلۍ ترې نه واخلئ زر کوئ. په احتیاط سره بوځئ. بیړه وکئ. وروره مار بس دی باریوان مو لاسته راوړه. شاته وګرځئ. له عسکرو سره ځان په نښته کې مخ کېلوئ. ډېره مرګ به مو ولیده. د وروستي ځل لپاره نړۍ ته وګوره قماندانه. زهرا شاته وګرځئ. در کوئ. ملګریه ملګریه اورهانا
کوئ زر کوئ سیمه د امنیت لاندې راولئ زر کوئ خواره شئ زر کوئ زر کوئ په دې معنا چې قومندان ته زر سیمه د امنیت لاندې راولئ زر کوئ ډېر پام کوئ زر کوئ ځانونو ته مو پام کوئ یا وزدرئ نښان وشتونکی شتون لري د غره په سر کې یو نښان وشتونکی شتون لري یا وزدرئ په شمالي برخه کې 300 متره پورته د غټې تیږې بیخ کې خواره شئ د غره سر کې نښان ویشتونکی شتون لري انشاءالله چې دوی خپل سر خوري پام کوئ بې شرفه زه اوس دا رڼا ورځ په دا توره شپه کوم او که نه بې شرفه راڅخه نشه خلاصېدلی راځي له خور مې هم مړه شوه نور باید دا کار پای ته ورسیږي اوس یې وخت را رسېدلی فکر کوي چې مونږ یې له جاسوسي څخه خبر نه یو ورته وګوره چې مونږ سره څنګه څنګ پر څنګ روانه ده کله چې هغه راورسېده بیا به ورسره ګورو سرتېریه دا جلۍ نوره نه ښه کېږي بارانه د دې پایله به څنګه شي پایله یې معلومه ده ګیره د هغې ځان پورې بم تړل تر ټولو ښه لاره ده هغه نوره موږ ته ګټه نشي رسولی ډژوار به د دې په اړه پوښتنه وکړي داسې نه چې بیا وروسته موږ ته کومه سزا راکړي سازمان اجازه را کړې ده بیا هم پوښتنه کوم چې وروسته کومه ستونزه پیدا نه شي باران سرتېریه دې جلۍ ته یو ځل وګوره ډاکټره یو کار وکړه لاسونه مې دمه نه لري زه ښه یم قومندانه کومه ستونزه نه لرم په نږدې وخت کې پاڅېږم همداسې ده که نه لاس کې وسله راکړه واخله ګرانې سرتېري په ځان فشار مه راوله نه قومندانه زه ښه یم کومه ستونزه نه لرم سرتېری سازمان له تا څخه خوشحاله دی د ترکیې د دولت په وړاندې ښه جنګېدلی یې ستا مبارزه او جنګېدل د ستایلو وړ دي له دې څخه وروسته به همداسې دوام ورکړې په سازمان کې چې څوک ناروغه وي لاسونه یې دمه نه لري سترګې یې کار نه کوي هغوی په بل ډول سره خدمت کوي ته خو پوهېږې باران قومندانه اګیر سرتېریه تاسې له ما څخه دا ډول هیله مه کوئ تاسې ولې داسې خبرې کوئ زه ښه کېږم که نه ډاکټره د ترکیې دولت ته به سخته ضربه ورسوي په ځان پورې به بم وتړې خپلو تېرو خدمتو ته به لا ښکلا په برخه کې د نامتو کسانو په لست کې به د نوم ولیکل شي زه ښه یم کومه ستونزه نه لرم په ځان پورې بم نشم تړلی زه ښه یم همداسې ده که نه ډاکټره زما وسله چېرته ده زما وسله راکئ وژل کېږي بې شرفانو دا مو آخري ځل دی سرتېري
د مړینې په وخت کې به هم سازمان ته ګټه ورسوي په خپل مرګ سره به د ترکیې دولت ته سخته ضربه ورسوي نور نو څه غواړې دا ډول زړورتیا به دې په غرو کې نورو سرتېرو ته جرأت وروبخي باریوان سرتېرې په ځان پورې بم تړلی او ډېر لوی ویاړ دی هغوی د باریوان ځان پورې بم تړي نشي کېدلی زه ښه یمه پاڅېږمه د عسکرو مخې ته ورځمه او په خپلې وسلې باندې مبارزه کومه زیلان هم راغله ما د مرګ خولې کې مه غورځوئ په خیر راغلی جاسوس یې خوشې مه کوئ Mehmet'im aslan Mehmet'im Mehmet'im civan ملګریا زمریا زما ملګریا Mehmet'im او demir Polat Mehmet'im قومندان صاحب ته ټپي شوی داسې څنګه وشول د مهماتو څخه د ډګ موټر له منځه وړو لپاره یې ځان قربان کړ په دې معنا چې مرد په حق ورسېده کومه وینه چې د هغه له جسد څخه تویه شوې ده انشاءالله چې هغه به د مینې د ګلانو تخم جوړ شي داسې یوه ورځ به راشي چې هغه ګلان به په شفقت سره خپل سرونه له ځمکې څخه پورته کړي زموږ د شفقت تپه به د جنت غوندې ښکلي ګلان به ولري دا د مینې اقلیم به د خلکو لپاره په دې مبارکه خاوره کې کړنلاره وګرځي یوازې یو کونک د خپل حالت په اړه معلومات راکړئ مرد اوس حرکت کوو خونک په سرحد کې مخې ته راشئ پوه شوم یوازې یو تاسو څه کوئ بې شرفانو دا کنده د څه لپاره باسئ له سازمان څخه مې راغلی دی اګیریا ما خوشه کوي بدمرغو زه ښه یمه ډاکټره ساتېرې ته ښه نه یې زه تر اوسه نه یم مړه شوې په خپل ځان پورې بم نه تړمه ما خوشې کوي زما وسله راوړئ زه په داسې اسانۍ نه مړه کېږم زه تر اوسه نه یم مړه شوې وسله مې چېرته ده په ځان پورې بم نشم تړلی زه ښه یمه لاسونه مې دمه پیدا کوي یو کارتال ستاسو د حالت په اړه پوښتنه کوي د خاورو په بڼ کې یو غوړېدلی ګل هم را سره دی کارتال همدارنګه زه هم ټپي یم د هغه لوی ګیدړ په سربیره 15 نور کسان هم موږ سره میلمانه دي خدای دې وبخښي یوازې یو ستاسو د نوې دندې کوډونه وایم کولی شئ چې ولیکئ ووایه کارتال اخلم یې میلمه لومړنی سیمې ته رسېدلی دی 38 واخیستل وامیخستل کارتال عباسې د افشین کلي ته وړی دی له خپلې کورنۍ سره یې لیدل کتل کړي دي د هغه د ساتنې دنده یې موږ ته راکړې ده کسان راټول کړه جډیله تر سرحده پورې پیاده ځو په سرحد کې له تسلیم شوو کسانو سره خپل شهید هم لیږدوو سمه ده له عباس سره کلي کې دنده ترسره کوو د افشین کلي سرحد ته نږدې دي قومندان صاحب تا ته مې امر نه و کړی چې لاړ شه یو ځل بلوک ته بیرته وګرځو بیا موږ تا سره خبرې کوو
زر کوئ راټول شئ. ما خوشی کوي. زه جاسوسه نه یم. زه تورنه نه یم. محکمې ته مې ور وپېژنئ چې حقیقت ټول ته ښکاره شي. محکمه د ژوندیو لپاره ده. ته مړه شوې زیلان. کله چې تا له دښمنانو سره لاس یو کړ هغه شېبه مړه شوې. پخپله د خپل ځان ووژه. دا رښتیا نه دي. هغه عسکر غوښتل چې له ما سره خبرې وکړي. ما خپله خور لټوله. اس مې ورکه شوې وه. کله چې ما لټوله عسکر راغی. زه هیڅ ګناه نه لرم. له قومندان سره دې مینه څنګه کړې ده ها؟ که قومندان په ما زړه بلله په دې کې زما ګناه څه ده؟ ډاکټر ته لیدلې لاس کې ستا اور لګید دی. په ځمکه مې پیدا کړی و. کله چې ما غوښتل هغه ور مړ کړم ډاکټر راغی. د دې خوله وتړئ بې شرفانو. هم دې له سازمان سره خیانت وکړه هم دې له ما سره خیانت وکړه. د اعدام په فرمان کې دی هم جاسوسي او هم زموږ د دښمن سره ستا مینه شامله ده. هغه الله دې څخه مخکې چې موږ کوم جاسوس وسوځاوه هغه پوره سوال زدقي او اوسانې ور وزغمه. ګورو چې زیلان سرتېرېده څه وخته زغمي. قومندان صاحب تاسو ښه یې قومندان صاحب؟ ښه یم. قومندان صاحب لیلا په لیلا څه وشول؟ اسمین خورې مړه شوه قومندان صاحب. اسمین څنګه کېدای شي؟ په جبه کې چې د مهماتو څخه ډک موټر چاودنه وکړه. اسمین هم په هغه موټر کې ځان پټ کړی و قومندان صاحب. زموږ مخې ته یو بوټ پروت و. کله چې لیلا هغه بوټ ولید ویې پېژانده. ویل چې دا زما د خور بوټ دی. ویې ژړلې. سمه ده بیا؟ ورته مې ویل ودرېږه. ورته مې ویل چې مزه. ورته مې ویل چې هغوی ته وژني. هر څه مې چې ورته ویل خو هغه ونه درېدله. زما خبرو ته هېڅ غوږ ونه نیوه. یو ناڅاپه یې زړه کې اور بل شو. په رسمي او ښکاره توګه هغه نجلۍ د مرګ خولې ته لاړه. قومندان صاحب تاسو ښه یې قومندان صاحب؟ ښه یم جلیله. سر مې لږ وګرځېده. شاهین چېرته دی جلیله؟ هغه دې هم نور راښکته شي. یاوز و یاوز دریم یاوز و ځواب راکړه. یاوز و ځواب راکړه. زما غږ نه اورې؟ یاوز و ځواب راکړه. خبر ترې نشته جلیله. یوز درې یوز ویم قومندان صاحب زه له کاله لرم تاسو بیا خبر درکوم. زو جلیله امر به پځې کېږي قومندان صاحب. زر کوئ هلکانو. خدای ته مې مه شرموه. د مرد لپاره دا اور لګید سازمان سره ستا د خیانت کولو لوی ثبوت د زیلان. د ده په اور سره تاسو وځوم.
مهرباني وکړه. عباس اوس هم ژوندی دی. تاسو په دې نه پوهېږئ احمقانو چې د هغه ژوندي پاتې کېدل ستا او د هغې د مړه کېدلو په معنا دی. تاسې دواړه د ژوند کولو حق له لاسه ورکوئ. وامې اورېدل بې شرفانو؟ عباس پسې ګرځو قمندان صاحب. تاسې د خپل اجال پسې ګرځئ. نن به یا عباس مړ کېږي او یا به تاسې مړه کېږئ. عباس په کلي کې دی. د هغه جنازه باید له کلي څخه ووځي. د دې لپاره کار وکئ. سمه ده قمندان صاحب. کله چې مغارې ته دننه کېدل هغه دوه ویستل شوي کندې مو ونه لیدلې بې شرفانو؟ ومو لیدلې قمندان صاحب. هغه دوه کندې ستا او د هغې قبرونه دي. هغو کندو څخه د ځان ژغورلو لپاره کم وخت لرئ. عسکرو کلي ته ټولې لارې بندې کړي دي. که عباس مړ نه شي تاسو دواړه به ووژل شئ او په هغو کندو کې به وغورځول شئ. خبر اوسئ، له جاسوسي څخه کار واخلئ. هر څه چې کوئ ویې کړئ خو عباس به وژنئ. قمندان صاحب د باریوان حالات لږ څه ښه نه دی. امډي ژوار تاسو خو پوهېږئ چې باریوان مې څه کېږي احمقانو؟ اوس نو ولې دا ډول پوښتنې کوئ؟ د ژوار د شمالي سیمې په یو عملیات کې ووژل شو. د ژوار مړ شو؟ باریوان به ځان پورې بم وتړي. بارانه موږ به هم مړ شو. دا عباس به د عسکرو په منځ کې هېڅکله ونه شو وژلی. هغه بې شرف دا کارونه خراب کړل. نه بدبخته، موږ ژوندي پاتې کېږو. هغه هم زیلان به موږ ژوندي ژغوري. سازمان موږ ته ویلي چې موږ باید څه وکړو. کلي ته باید جاسوس ولیږو. آزاده څه؟ هغه بدبخته جلۍ راوله. جنکشن سمه ده. دا خلاصه کړئ. خلاصه یې کړئ. بارانه دا ته څه کوې؟ له دې جلۍ څخه څه غواړې؟ زیلان به عباس ووژني اګیره. زیلان جاسوسه ده باران قمندانه. د ترکیې د دولت جاسوسه ده. موږ سره یې خیانت کړی دی. ها دا دروغ دی اګیره. ته یوازې غوږ ونیسه. خو زیلان جاسوسه ده. موږ په دې څنګه باور کولی شو؟ موږ بله لاره نه لرو اګیره. زموږ د ژوند او مرګ خبره ده. د عسکرو لویه کمزوري زیلان ده. زموږ یوازینۍ لاره زیلان ده. شاهینه ته ښه یې ملګریه؟ ښه یم. ته ښه یې ملګریه؟ ښه یم. ته ښه یې که نه ملګریه؟ ښه یم. خدایا خوره خور جانه آسمین خوره خدای ته راسره مرسته وکړه. بې شرفه. غږ مو اورم. جنوب لوري ته ګرځم په موخې پوه شوم. خورې خور جانې زه چېرته یمه؟ زه چېرته یمه؟ خور جانې بې شرفې ته ما نه پېژنې؟ ته هغه جلۍ چې له قمندان سره راغلې وې. ته دلته پټه شوې وې. اوس به در سره زه ګورم. راځه. خوشي مې که خوشي مې که پرېږده. خوشي مې که خوشي مې که. خورې ته ژوندی یې؟ بې له دې چلنه کومه بله لاره نه لرو. له خدایه ډېر شکر کوم. خور جانې زه ډېره ناروغه یم. آسمین په تا څه شوي دي؟ خورې Karşı dağdan kuş geliyor, Mavzer sesi hoş geliyor.
Bölük bölük giden asker geri dönmüş boş geliyor. Yazık oldu genç yaşına. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, av demir Polat Mehmet'im. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im, dağlarda ceylan Mehmet'im, av demir Polat Mehmet'im. वजून की पिचकारी राका زیلان تب आवाज په دی وژنې ډاکټره د دې جلې د ناروغي په اړه ورته ووایه. ورته یې وایم لیلا ستا خور د شکر ناروغي لري ته خو پوهېږم داسې ده که نه د یاسمین بند قراس انسولین نشي تولیدولی که چېرته ورته پیچکاري ونشي په وینه کې چې کوم شکر دی په زهر بدلېږي او حجرات یو له منځه وړي زیلان. دا یې دوا ده د انسولین پیچکاري ده. خیر دی رښتیا ووایه ډاکټره. بیخي برعکس دا هغه دوا ده چې ستا د خور په وینه کې شکر په ډېره چټکتیا سره په زهرو بدلوي. که چېرته زه ورته پیچکاري ونه کړم نو خور به د یو څو ساعته وروسته مړه شي. خیر دی له خور سره مې داسې مه کوئ. آسمین ډاکټره خیر دی. باران قمندانه زه بې ګناه یم. خیر دی زه جاسوسه نه یم. که قمندان په ما زړه بایللی دی نو په دې کې زما ګناه څه ده؟ زموږ معامله اسانه ده لیلا. کله چې ته دا پیچکاري د عباس په غاړه کې تېره کړې نو موږ هم ستا د خور دوا د پیچکارۍ په وسیله په لاس کې ورته تېروو. که عباس مړ نه شي خور به دې مړه شي. زما خور په دې کارو کې مخکېله به باران قمندانه. زه جاسوسه نه یم. دا به تاسو ته معلومه شي. هغه اورلګید ما پس مکه پیدا کړ. ډاکټر زه غلطه لیدلی یم. لیلا یاره زه اوس دوی ته دروغ وایم؟ دا ښه ونه شو چې ما ته دروغجن وایې لیلا. ګورې زه جاسوسه نه یم. کیدای شي ته جاسوس اوسې ډاکټره. ووایه تا هلته څه کول؟ خوشي که خور مې خور مې خوشي که خوشي که ډاکټره باران آرامه اوسه. زر کوئ دا بوځې بې شرفانو. خوشي مې کوي. زینان ما ته وګوره دا خبره دلته نه خلاصېږي پوه شوې. زر کوئ سرتېرو زر کوئ. که دا کار دې پای ته ورسوو نو هم به د خور وژغورل شي او هم به ته له اعدام څخه وژغورل شي. که نه نو تا ژوندی نه پرېږدم. هغه عباس نور مړ دی. څه کړي دي؟ څه خبره ده افسره؟ یا اوس درې یا اوس پنځه یم. قمندان صاحب لکه چې یو کس ځان تړولی دی. که یې وګورې نو ښه به وي. چېرته یا اوس پنځه ځای یې راوښیه. د کلي لویدیځ لوري ته تقریبا د 500 مترۍ په واټن کې. دا خو
خو لیلا ده هغه یې زړولې ده دی اوس د ډلې کسانو دښمن په همدې نږدې ځایو کې دی پام کوئ پوه شوم قومندان صاحب ارهانه عبدالله عمره ما سره راشئ دا زموږ یوازینی چانس دی ګیره که زیلان عباس ونه وژني موږ وژل کیږو دا مې هیڅ فکر کې نه راته چې زموږ ژوند به زیلان سرتېرې پورې وتړل شي آسمین خور مې مړه کېږي خدای ته ما سره مرسته وکړه یا اوس پنځه سترګې د څلورو خواو ته خلاصې که ته له موږ څخه ساتنه وکړه هغوی باید موږ د حشراتو غوندې ښکار نه کړي پوه شوم تاسو اندېښنه مه کوئ سیمه ارامه ښکاري ما کته کوئ ودرېږه قمندانه ما وژغوره سمه ده ارامه اوسه دا بدمرغه موږکان چېرته لاړل لیلا خور که ده ملګريه هو ښه ده ژوندۍ ده ګوره ملګريه زه اوس نه پوهېږم چې دا لیلا خور هغوی ګیدړانو ځړولې وه او که په خپله یې ځان ځړولی و که غواړې زه لاړ شه دا پوښتنه هغې څخه وکړه ملګریه نه 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 غواړم همدارنګه که چېرته وغواړم هغوی چې ما وویني راڅخه تښتي هغه هم چې زما په لاس کې دا وسله وي همدارنګه هغوی د فاطمې زوی څخه ډېر ډارېږي هغوی زه د جاسوس په ګناه توره نه کړم په ما یې د اعدام حکم صادر که هغوی راته ویل چې له عسکرو سره مرسته کوي هغوی دا کار له زه ده کړی د هغوی موخه د غوسه کي او له موږ کومه تېروتنه وشي کم کې مو ورته اور بل کړو نو ځکه هغوی غواړي غچ واخلي اشاره وشوه بدبخته آفرین زیلان سرتېرې نو زیلان د عسکرو په منځ کې ده د عباس د وژلو وار راورسېده هغوی نور د چل له لارې جنګېدو ته مخه کړې ده هغوی دې کار ته کم عقلان ټاکلي دي غوښتلې چې ستا په وژلو سردار قمندان ته زیان ورسوي خو هغوی تېروتي دي سردار قمندان لکه چې په قمندان څه پېښه شوې ټپي شوی خو دومره مهمه خبره نه ده اوس په روغتون کې دی تاسو نیکمرغه یې قمندان صاحب کمر مې لږ ښکته لګېدلی وی نو ستاسو ځیګر څیرې کوه قمندان صاحب زما سکر څنګه دی غلی نرسې لاس یې ښه کېږي ښه کېږي قمندان صاحب زمریه لاس به دې ډېر زر بیرته روغ رامټ شي ډېر مه خفه کېږه له هر څه نه مخکې غواړم چې بیرته له خپلو ملګرو سره یو ځای شم زه هم همداسې زمریه زه هم همداسې فکر مې هغوی ته دی ملګريه وګوره وګوره دا تر اوسه ما فاطمې مور ته څومره ورته ده ها
ترورې ودرېږه زه تا سره مرسته کوم خپلې فاطمې مور پسې ډېر خفه شوی یم ملګريه هغې پسې ډېر خفه شوی یم خدای دې تا خپل مراد او هیلې ته ورسوي زویه ملګريه هغې تا ته څه وویل وای ته څومره ناپوهه انسان یې ملګريه څه یې وویله ده یې ویله چې خدای دې تا خپل مراد او هیلو ته ډېر زر ورسوي ودرېږه هغوی بې ځایه هڅه کوي اګیره هو والله چې هغوی نه پوهېږي چې زیلان کار پای ته رسوي عسکر هسې بې ځایه پلټنه کوي ژوندی اوسې زویه خدای دې خیر درکړي عباس لکه چې دلته ساتلی دی خدای ته راسره مرسته وکړه زما د خور ژغورل د یو بل کس د ژوند اخیستلو پورې تړاو لري لیلا خورې مرسته وکړئ زمریانو پخه مې هلته به لږ ارام وکړي دا دی همدومره خبره وه عسکرو تر ټولو لویه تېروتنه سرته ورسوله په اسانۍ وغولېدل زیلان سرتېري عسکرو کې به د حیرانتیا احساس پیدا کړي هغوی عباس ته ډېر ارزښت ورکوي د عباس څنګ کې هرومرو هغوی یو بل کس هم ساتي هغوی به عباس د دویم کس په صفت د باندې راوباسي پام کوه چې حیرانه نه شي که دننه د دوه نقاب پوښه ولیدل دوهم یې په نښه کړه خدایه چې دوی ویني د یوز د ډلې کسانو یوز دریم هر څوک د خپلو ځایو کې واوسي لوی ګیدړ ویستل کیږي لیلا ته ښه یې ته به لرمه پښه مې قاطه شوه اندېښنه مه کوه په امن کې لږ ارام وکړه عسکره اوبه راوړه لږ پاته دی خورې ته ژغورل کیږي خیر دی کاکا ما ته سر پیچکاري وکړه اوس نه اوس کله چې اته دلته داسې رېږدې خپلې خور سره ښه کوې او دا چې زه تا ته دا پچکارۍ نه کوم له تا سره ښه کوم همداسې ده که نه او که دا ډول حالات دې ومړه کېږې لکه چې خور دې ونه شوې ژغورلی ته دعا وکړه چې خور دې عباس ووژني که نه نو زه ستا مړه کېدو ته نه په تمه کېږم په دې سر دې ولم خور جانې ته چېرته یې خور جانې سمه ده قمندانه ژوندی اوسې زه اوس لږه ښه یمه لیلا خورې که غواړې لږ ارام وکړه کله چې ښه شوې زه دې بیا په خپله کلي ته لېږم سمه ده قمندانه ژوندی اوسې چمتو یې قمندان صاحب زه درځم ګوره زیلان عین همداسې په یوه حرکت سره غاړه کې دننه کا سورین ته فشار ورکړه همدومره همدومره بسه نه کوي عملي کار په ما نه په عباس یې سر ته ورسوه سرتېریا کله چې ما اشاره وکړه په هغه ځای به ډزې پیلوي موخه یې تا ته وایم
دا ځل تا ته د کار کولو فرصت نه پاتې کیږي. له دې ځای څخه موږ او د نن لیلا عباس هرومرو مړ کیږي. لیلا اشاره وکړه. پلان سم مخې ته روان دی. خدای ته راسره مرسته وکړه. اوس نو بدبختو هر څه چې کېږي اوس به معلوم شي. یو موټر را روان دی. قماندان هم را روان دی. هغه هم بیا په دې وخت کې دا موټر وولم باران قماندانه. پام کوه اوس موږ له قماندان سره کار نه لرو. لومړی باید عباس ووژل شي. خورې خورجانې ته چیرته یې؟ آسمین ستا لپاره خورې. ودرېږه. ودرېږه. نه قماندان صاحب مه کوه. مړ شو قماندان صاحب، همدا مړ شو او هم تمثیل کوونکی. داسې کار دی باید نه وای کړی. نه وای کړی لیلا. څلورو خواو ته پام کوئ. له کلي څخه باید ملګري هېڅوک ماته ونه وسله وځي. پیدا کړه. شیخ موز زیلان باید له هغه ځای څخه روغه رمټه راووځي. داسې غلی مه پاتې کېږه. هغه وساته. که په هغې څه وشول تا وژنمه خبر اوسه. هغه جلۍ وساتئ بدبختو. پوه شوم قماندان صاحب. ودرېږه لیلا. ودرېږه. ودرېږه لیلا. ماړس کولو ته مه مجبوروه. د وروستي ځل لپاره درته وایم ودرېږه. ودرېږه لیلا. دا مې وروستی ګواښ دی. قماندان صاحب هغوی په تا اندازه کوي. قماندان صاحب له هغه ځای څخه راوځه. له هغه ځای څخه راوځه. لیلا هیڅوک دلته رانږدې نه شي. امنیت ونیسئ. خپل ځانونه وساتئ. امر مو په ځای کېږي قماندان صاحب. د قماندان په خبرو عمل وکئ. موضع ونیسئ. په کمین کې اوسئ. امر پر ځای کېږي قماندان صاحب. له روغتون څخه وتښتېدې. په خیر راغلې. غوښتل مې چې تا ته دمه درکړم خو ټوله ګناه زموږ د قماندان ده. موږ څه نشو کولی. په هر حال ښه شو چې راغلې زمريه.
لاس دې څنګه دی؟ کني بلای دی نه وای نو ډېر به ښه قومندان صاحب. ښه ده زمریا نه یې نیسم. ما وبخه قومندانه، ما وبخه، مجبوره ومه. ولې مجبوره وې لایلا؟ دې ته مجبوره وې چې زموږ له سره غلی اعتراف کوونکی ووژنې؟ ولې لایلا؟ دا ټول کارونه مې د یاسمین د ژوند د ژغورلو لپاره وکړه. یاسمین ژوندۍ ده؟ ژوندۍ ده قومندانه. هغوی یاسمین د مهماتو ډک له موټر څخه مخکې له چاودنې نه ویستلې وه. هغوی د یاسمین په وژلو سره ماته ګواښ وکړ. یاسمین ته یې په لاس کې د پیچکارۍ په وسیله شکر تېر کړ. شکر زما خور وژني قومندانه. هغوی زه دې کار ته مجبوره کړم. داسې څنګه کېدای شي جلیله؟ ته څنګه دومره بې پروا او بې فکره کېدای شي؟ ستا فکر ته هېڅ رانغی چې هغوی به لیلا وکاروي؟ ارامه اوسه قومندان صاحب. لیلا خور عباس مباس نه دی وژلی. عباس ژوندی دی. که عباس نه مړ شوی نو په دې معنی چې یاسمین خور مې مړه شوه. ته څه وایې جلیله؟ هغوی بدمرغو تمثیل کوونکی مړ کړ او عباس هم لیلا مړ کړ. که تاسې باور نه کوئ نو زه هغه وژل شوي کسان یو درته ښیم. عباس ژوندی دی، اندېښنه مه کوئ. خدایا موږ وړاندوینه کړې وه چې دا د غره موږکان به په یو ډول نه په یو ډول د عباس د وژلو هڅه کوي. موږ هم عباس مخکې له مخکې نه له کلي څخه وویسته. کله چې ترهګرو د کلي دننه مرکزي نقطې د څارنې لاندې ونیولې، موږ هم عباس له بلې لارې څخه په پټه توګه د تراکتور په وسیله له کلي څخه د باندې وویسته. ته ښه یې لیلا؟ په ما څه نه دي شوي. ګوله مې مټه لږه زخمي کړې ده. آفرین جلیله، په ډېر مهارت سره مو دا کار سرته ورسوه. که عباس ژوندی وي نو زما خور به څنګه شي قومندانه؟ خور به مې اوس مړه شي. هغوی فکر کوي چې عباس ووژل شو لیلا. کاشکې خور مې روغه رمټه بېرته کلي ته راوستلې وای. زموږ د دواړو درد یو دی لیلا. زما فکر هم زهرا ته دی، خپلې خور ته مې. ستا خور پورې بم تړلی و سردار قومندانه. هغوی له باریوان څخه ځان مرګي جوړوي. د دې لپاره چې د هغې لاسونه دمه نه لري بم یې پرې تړلی. وخت یې له ډلې څخه جړه کړې. ته څه وایې لیلا؟ خدایه داسې څنګه کېدای شي؟ هغوی هغه چیرته بوتله؟ لیلا راته حال ووایه. نه پوهېږم، ځای راته ونه ښوده قومندانه. هغوی په ما شک کوي. ما هم پوښتنه ونه کړه. زه هیڅ کوم کار نشم کولی. زه دومره ناتوانه یم. لاسونه مې دمه نه لري. په یوې ګولۍ لګېدل او ځان پورې بم تړل څومره توپیر لري. زه دا نشم زغملی. ودرېږئ. څه خبره ده باریوان؟ زه تا ته یوه خبره کوم. ځه ته لاړ شه. کله چې تیر کال په کلي کې برید وشو ما ستا ژوند وژغورو ماهو. په یاد دي دي؟ هو په یاد مې دي. ستا احسان په ما شته باریوان سرتېرې. احسان هېروونکی نه یم. لاسونه مې دمه نه لري.
دا حالت مې د مرګ څخه بدتر دی. ما وویله ما هو زما د کمزوري ته د پای ټکی کېده. خپل پور خلاص کا. زر کوه سرتیریا. زه نشم کولای که هغوی زما په دې کار باندې خبر شي نو ما به ووژني. د سازمان پریکړه دا ده چې ته په ځان پورې بمونه وتړې. دا کار زه نشم زغملی. کېدای شي چې ستا نوم یې زموږ کم ته ورکړی وي. سازمان تا ته یو فرصت درکړی باریوان سرتیرې. ستا نوم به تل ژوندی پاتې شي. دا یوه ډېره لویه دنده ده. سازمان تا ته دا ویاړ په نصیب کوي. دا یو ځانګړی کار دی. په دې ډول دندې سره باید ته خوشحاله اوسې باریوان سرتیرې. راځه. زه نه پوهېږم چې باریوان چېرته ده قومندانه. خو مخکې له دې چې ډېر وخت تېر شي یو کار باید وکړې. د باریوان په ژغورلو کې به ته راسره مرسته وکړې لیلا. قومندان صاحب دا کار د لیلا په وسیله نشي کولی. پلان له موږ سره ونیسه. زو او د غره د موږکانو کورونه ورانوو. داسې نشي کېدی جلیله. په دې کار کې باید عسکر ګډون ونه کړي. اوس تاسې دواړه زما خبرو ته ښه غوږ شئ. ښه واوره لیلا. هم د ځان لپاره او هم د ما لپاره او هم د زهرا د ژوند د ژغورلو لپاره ښه غوږ ونیسه. زه باید پوه شم چې باریوان چیرته ده او زه مجبور یم چې هغه وژغورم. هغوی ته کېدای شي چې د عباس څخه هم ډېر مهم کس په لاس کې ورکړي. داسې نشي کېدی قومندان صاحب. دا خو د مرګ خولې ته ځان اچول دي. زما خور هغوی د ځان مرګ برید ته هڅوي جلیله. زه باید زر تر زره د دې کار مخه ونیسم. ته غواړې چې څه وکړې قومندانه؟ هغوی ته به ما په لاس کې ورکړې لیلا. کوم کس مو چې زیلان ته درولی و هغه نه ښکاري اګیره. عسکرو یا هم هغه وژلی دي او یا یې هم اسیر نیولی دي. زموږ په لس کې د زیلان نوم دی او جاسوسي په صفت نه بلکې د یوه اتلې په صفت لیکل کېږي. باران قومندانه راځه چې لاړ شو. بارانه ته به په هغه لس کې زما نوم هم ولیکې تر څو چې ما زیلان ژوندی یا مړه نه وي پیدا کړې. زه هېڅ ځای ته نه ځم. سمه ده. دا کار ستاسې ټولو لپاره یو مناسب کار دی. هغه انسانان چې تاسې له خپله ځانونه لرې کوي د دې کار په کولو سره به مو ومني. دا یوه پایله نه ده. دا یو ډول ځان ښودنه او پر نورو کسانو ځان قبلونه ده. هغه خلک چې هغوی تاسې ته ارزښت نه درکوي او له ځانه مو لرې کوي هغوی ته خپله وړتیا او د پرېکړې کولو صلاحیت ور وښایي. هی ملګرو، ستاسو په ځان باندې تر ټولو ساده او اسانه یو ډول بمونه تړل شوي دي. د ګوتې په یو عادي حرکت سره چاودنه کوي. د هغه څخه وروسته به تاسې ته د سیمې خلک دا اتلې لقب درکړي. دا هغه کار دی چې زر کاله وروسته هم تاسې خلک یادوي. د نه مړه کېدلو کار دی. کوم مقام چې ستاسې په تقدیر کې دی د ګوتې په حرکت پورې تړلی دی. د دې کار د کولو څخه وروسته بیا ټوله نړۍ تاسو ته ډېر ارزښت درکوي. د دې کار د کولو څخه وروسته د نړۍ د خلکو په وړاندې د یوې رښتینې سرتیري او په هېواد مینو انسانانو په صفت پېژندل کېږئ. ستاسې نوم به تل ژوندی پاتې شي. مامیشه کمړه هم شم بیا هم ته زما سان کې اوسې. ستا له امله تل په خیالونو کې زما. راځه ته ژوندی نه یې مړه شوې. ما قسم خوړلی و تر څو تا پیدا نه کړم. چېرته نه ځم. ښه ده چې ژوندی یې.
لاس څنګه دی؟ کومه خبره نشته، ګولۍ لږه زخمي کړې، خو زړه مې درد کوي. فکر کوم حالت مې ښه نه دی. ولې؟ یو کس مې ووژه، ما له قصده یو کس ووژه بارانه. لنډه دا چې ما یو جنایت سرته ورسوه. کله چې تا په لومړي ځل یو کس ووژې هېڅ کوم احساس داسې پیدا نه شو؟ دا څوک دی؟ پلار مې دی. په اصل کې ډېره اسانه خبره وه، د لوبې غوندې وه. هغه وخت کوچنی و، کوم کس چې ما وواژه هغه له ما نه لوی و. د وخت په تېرېدو زما خوب ته راته، اوس هم په هر ځای کې زما مخې ته راځي. له هغه نه خلاصون نه لرم. هغه د وژلو ارزښت نه درلود، خو د وخت په تېرېدو سره هغه ارزښت پیدا کړ او زما تقدیر یې جوړ کړ. تا څوک وژه بارانه؟ په یاد مې نه راځي لیلا. دا ډول بې ځایه چټي پوښتنې مه کوه لیلا. هر څه مو چې وکړل د دعوا لپاره مو وکړل. د دعوا لپاره باید له خوره هم تېره شي. خور مې آسمین، هغې ته باید سمدلاسه پچکاری وکړئ. تاسو راسره ژمنه کړې وه باران قومندانه. آزاد سرتېری رضا یم باران. اورم قومندانه. همدا اوس هغې جلۍ ته پچکاري وکړه. کار پای ته رسېدلی. سمه ده قومندانه. ستاسو کار پای ته ورسېد، خو زما کار پای ته نه دی رسېدلی. ما قسم خوړلی دی چې له سردار قومندان څخه د خپلې مور غچ اخلمه. اوس یې نور وخت را رسېدلی دی. قومندان د خپلې خور د ژغورلو لپاره ډېره هڅه کوي. په کلي کې مې له خلکو پوښتنه وکړه، هغوی وویلې د باریوان په اړه پوښتنه کوي. هغوی ته مې د قومندان د خور د پیدا کولو ځای وښوده. د کزل تاش مغاره مې ورته وښوده. ښه ده لیلا، هلته خو څوک نشته. ښه، قومندان ته دې دام کې هو زیلان. همداسې ده. آفرین زیلان، آفرین دې په تاویز زیلان. راځه مخکې شه. اګیره په دې معنا چې عباس مړ شو. آفرین زیلان سرتېری، ادا څه چې دا نه اوس ما وار دی. پام کوه چې ونه ډاره شي. له ډاکټر څخه مې زده کړې ده. له هغه څخه ښه پچکاری کوم. لاس مې ښه نرم دی. ها تښتېدلې ده؟ چېرته یې جلۍ؟ جلۍ خورې خورې خور جانه ته چېرته یې؟ قومندان صاحب، بې ځایه خبرې مه کوه جلیله. دنده پای ته ورسېده. دا مسله زما نوره شخصي ده. زه هېڅوک په ګواښ کې نشم غورځولی. زه تا یوازې نه پرېږدم چې د غره د موږکانو لاسته ورشي. قومندان صاحب، دا ډېر ګواښونکی کار دی. قومندان صاحب، قومندان صاحب، افسره چمتووالی ونیسه. امرم پر ځای کې قومندان صاحب. زړ کوئ، راټول شئ، ځان نه چمتو کوئ.
لیلا ته دلته څه کوې باریوان چیرته ده ستا لپاره دعا کومه قومندانه نظر کوه لیلا زما په اړه فکر مه کوه کنې نو هغوی به باور ونه کړي زه دا کار ته تر څنګه کولی شم قومندانه کولی شي لیلا د خور لپاره مې دا کار زما د بریا لپاره وکړه لیلا دا مې د مور لپاره دا ونیسئ وسله د خطا کا ودرېږه همالته ودرېږه او په خیر راغلی قومندانه وسله یې واخلئ ځان یې ولټوئ په دې معنا چې دا یو دام دی ها په قصدي ډول دې زه دلته راوغوښتم یو ځل بیا دې دروغ وویلې لیلا لیلا نه قومندانه نوم مې زیلانده د دې کار حسابي به در سره کوم ته به موږ ته حسابي راکوې قومندانه په نیولو به دې پښیمانه شي وژلو ته به دې زارۍ وکړې قومندانه وژل به دې دومره اسانه نه وي دا وتړئ بې شرفانو بویې ځئ مخکې شه مخکې شه مخکې شه بدمرغه ډېر خبرې مه کوه مخکې شه څه وکړو قومندان صاحب زموږ د کولو لپاره څه نشته زمریا پلان د سردار قومندان او د لیلا ترمنځ جوړ شوی دی کله دواړو څخه یوه هم لږه تېروتنه وکړه نو دواړه به مړه شي موږ به همداسې په تمه کېږو هو زما د زړه خبره دې وکړه ته رښتیا وایې ملګریه په دا ډول لاسه پښو تړلو سره موږ به امرو ټولوو یو څه خو باید وکړو څه مو چې دې وسې پوره وي زموږ د کولو یوازینی کار د دې موږکانو پل څارل او د کورنۍ پیدا کولی دي او ویښ پاتې کېدل دي هغه ګوره بې شرفان اوس زموږ قومندان ته کوم زیان ونه رسوي ملګریه موږ باید هغه وژغورو زموږ غوندې خلکو تقدیر هم داسې وي د مینې تر څنګ درد هم ویني ملګریه بې درده مینه او هغه انسانان چې په زړه کې مینه نه لري انسانان نه دي بلکې د غره موږکانو په څیر دي څه زه پوه نه شم ملګریه توبه خور مې زه غواړم چې خپله خور اسمین وګورمه بارانه خپله دنده مې سرته ورسوله زیلان همدا اوس خپلې خور ته بوځه زیلان له ازموینې څخه تېره شوه زموږ شک او شوبه یې له منځه بیا وړل بې ګناه ده ته تر اوسه نه یې پوه شوی باران قمندانه دا د لیلا ازموینه نه وه ستا ازموینه وه ته څه اپلټې وایه ګیره سازمان له لیلا څخه ډېر په تا باور پیدا کړ هغوی فکر کوه چې ستا ضعف ټکی لیلا ده خو ته په دې ازموینه کې بریالی شوې سازمان له تا څخه ډېر خوشحاله دی ښه قمندانه ته په دې اړه څه وایې ته د ترکیې په اردو کې یو قمندان یې خو خور دې وه سرتېرې ده له بده مرغه سبا ته به په خبرونو کې د یو چاودنې خبر واورې کیدای شي چې ستا خور خپله وروستۍ دنده سرته رسولې وي ښکاره ده چې دا خبر به سبا ته واورې قمندانه پوه شوې قمندانه بې شرفه بې شرفه ته یې داسې بې شرفه ته په ما باندې وار کوې بې شرفه نشي پاتېدلی قمندانه د پورته کېدلو هڅه مه کوه بې شرفه وژنم دې بې شرفه صبر وکړه بدبخته بس ځایه ګیره دا خپل ځای ته بوځئ مخکې شه
آسمین آسمین خورې آسمین ته چېرته یې آسمین لکه چې آسمین سرتیریه زما خور دې نه ده لیدلې دلته ناروغه پرته وه یو څو ساعته مخکې لکه مړه ښکارېده بې حرکته پرته وه کیدای شي چې مړه شوې وي حالت یې ښه نه ښکارېده آسمین خورې نه آسمین 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 دا مړی ماته وښیئ د ګیر قوماندان امر دی زیلان سرتیری درته مې ویلې چې دا راته وښیئ سمه ده سرتیری درته یې ښیم خدایا خدایا هڅه یې وکړه چې سرتیری شي خو وژل شو خدایا خدایا ته لوی ذات یې خدایا خورې 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 آسمین خورې خورې آسمین خور جانې خور جانې خورې ته ښه یې آسمین خورې ته ښه یې که نه دا چې ته مې ولیدلې زه بیخي ښه شوم وچکارۍ مې ورته وکړه په لږ وخت کې به ښه شي اته اندېښنه مه کوه ښه نیک مرغۍ جلۍ نور نه ژغورل کېږي په تښتېدلو سره څوک ژغورل کېږي له موږ څخه څوک تښتېدلی شي ها راځه ګرانې راځه دا نور دلته څه کار نه لري همدا اوس باید کلي ته لاړه شي همدا اوس آسمین باید کلي ته لاړه نه شي زیلان دا چې ته له موږ سره په دې ډله کې یې او په دعوې دې باور کړی دی آسمین ولې د ترکیې په پروپاګند دولت کې لویه شي دا موږ لویه وو له موږ سره به پاتې کېږي له موږ څخه به زده کړه کوي او په راتلونکي کې به ستا غوندې سرتېری جوړېږي د خلکو لپاره به جنګېږي خورې که د خور لپاره د بې ځایه اندېښنه کوې نو په تا شک کوو نه خور جانې د اوس لپاره چې شي ته چې اړتیا وي زه هغه سرته رسوم سمه ده خورې ته رښتیا وایې بارانه هم دومره به څه نه کوي چې زه پوهه شم آسمین چېرته اوسېږي خو نه مې خبره اوسمه له ما څخه لرې ونه اوسي څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي خورې دا هم په نوي سیستم کې د چاودنې یوه بله لاره د باندې له خوا څخه د یو ښکلي شي غوندې ښکاري او کله چې دا کړۍ له ګوتې سره تماس پیدا کړي نو بیا به تیار شوی بم چاودنه وکړي تاسې پرته د ګوتو په کارولو سره هم اتلولي ترلاسه کولی شئ نوم به مو تل ژوندی پاتې شي نن له خپلې مور سره مې خبرې کوم کوردی جلۍ ستا مرکې ته به راشي لاسونه دې خواته که ډېر ښکلی ډېر ښکلی هغه چا چې ځان پورې بم تړلی او هغه ته چاودنه ورکوي د هغه نوم د تاریخ په بدلون سره ژوندی پاتې کیږي تاسې داسې یو کار سرته رسوئ چې حتی د هغه د جرأت په اړه خلک فکر هم نشي کولی او حیران ورته پاتې کیږي
صبر وکړه سرتیری په هوش راشه او هغه سرتیری وخوره راځه سرتیری تاسو دلته د دې لپاره راغلي تر څو ستاسې نومونه په تاریخ کې ولیکل شي ځانګړې لاره مو غوره کړې ده داسې چلند نشئ کولی چې ګواکې تاسې مړه کیږئ تاسې ټولو ته د ژوندي پاتې کېدلو فرصت درکول شوی دی نن ورځ ستاسې لپاره ځانګړې ورځ ده نن له هغو خلکو څخه د خپل غچ اخیستلو ورځ ده چې تاسو یې ارزښت نه درکوو له خپلې مینې څخه تېره شومه له خپل ځان څخه هم تېره شمه نشي کېدلی نه غواړم چې په دې ډول مړ شمه زه سرتېري یمه زه ښه کېدلی شمه په لاس کې مې وسله اخیستلی شمه دا درمل د دې لپاره دی چې تاسې ژوندي وساتي ستاسې ټول ټاپونه ناروغۍ لرې کوي او ستاسې د قوي کېدو لپاره دي تاسې ته ګټه رسوي سهار ته یوه بله هم درکومه یوازې به د بم د چاودنې په اړه فکر کوئ کله مو چې ځان ته چاودنه ورکړه دا کار به مو د دښمنانو لپاره یوه بده پایله او ستاسې لپاره به یو ښکلی پیل وي د مړه کېدلو لپاره زه جرأت اخیستلو ته اړتیا نه لرم پرته له جنګېدلو څخه زه مړه کېدی نه شم ما ته دا ځان وژنه ډېره دردناکه ده زه دا نشم منلی هیڅ انسان خپل ځان په خپله نه وژني تر څو یې عقل له سره ونه باسو که څنګه ځان پورې بم نشي تړلی ناشونې ده دا چې یو انسان باید ځان پورې بم وتړي د هغه فکر باید خراب شي د هغه څخه باید یو احمق انسان جوړ شي دا درمل په همدې برخه کې ګټور واقع کیږي راځه دا جلۍ به هغه کس ته بیا پوه شوې پوه شوم قمندان صاحب اندېښنه مه کوه خورې چېرته یې لږې باران قمندانه په دې باید پوهه شمه زیلان وخت چې راشي بیا به په ټوله خبرو پوه شي سازمان د باور کولو ځای دی د پوښتنو کولو ځای نه دی زه اوس غواړم چې پوهه شمه تر څو فکر مې دې ته نه وي راته ووایه دا چې ته د دې د ژوند په اړه دومره فکر کوې زیلان نو د اوس لپاره دا چې خور دې چیرته ځي په دې نه پوهېدلو باندې باور وکړه هغه د ضعف ټکی لري دا د ضعف ټکی ستا لپاره نه هغې ته ګواښونکی دی پوه شوې زیلان وایزه باریبان چېرته ده باران سرتیریه لکه چې هغه مړه شوې نه د مړه شوې زیلان د کزلکایه په مغاره کې د بم تړلو زده کړې کوي د کزلکایه په مغاره کې ده آها یوه بله فدایي کوونکې هم پیدا شوه ته به د سازمان د سرتاج سرتیري بله دنده خو سرته نشي رسولی دا پورته د کزلکایه مغارې ته بوځئ امر مه په ځای کې قمندان صاحب د قبرونو څخه یو تش پاتې شو باران قمندانه نه بدمرغه تش نه دی پاتې د هغه څښتن شون لري یو قمندان موثر نیولی دی او هغه بدبخت به په دې خبر کې ښخیږي خو وروسته د اظهاراتو له اخیستلو سردار قمندان خیر کې خدایا په سازمان کې پراته د خاین عباس څخه ستاسې نور کسان هم کار کوي ښکاره خبره ده د هغوی نومونه راته ووایه قمندانه که نه دلته د پوستکی باسم او ټوټې ټوټې کوم دی هغوی به هته ستا مړی پیدا نه کړي ما بې ځایه مه غوسه کوه قمندانه په هر ډول چې وي حال به وایې ځان دې بې ځایه مه سوځوه مرګ به دې پرته له درد څخه مې ها سمه حال وایم آفرین ووایه ولې دې بې ځایه ځان دردوي او کړوي
د خاینانو نومونه غواړئ؟ هو که ځان دې په تا ګران وي نو ووایه. وایم یې: اګیر، باران، بیا لیلا. نور هم درته ووایم خاینه، تا به راڅخه مرګ هم ونه شي ژغورلی. زه دې دلته د دې لپاره راوستی یم چې ومې ډار کې ومې ځوروې، تر څو زه خپل ملت سره خیانت وکړم، خو دا ارمان به دې هېڅکله پوره نه شي. زه د ملت عسکر یم، ګیدړان او موږکان ژوندي نه پرېږدم. بیا ستا غوندې شیطان او رذیل انسان خو هېڅکله هم نه. په دې معنا چې ته غواړې دا اتل لقب لاسته راوړې، داسې چې ده نو سمه ده. څوک چې غواړي دا اتلوالۍ لقب لاسته راوړي، موږ له هغوی سره مرسته کوو. ها اګیر سرتیریا، څه وشول؟ حال یې وویلې؟ د دې ځای له خاینانو سره د ملګرتیا څخه نه تېرېږي. ها، له دوی سره دې لاس یو کړ او زه دې په دام کې وغورځولم. دا څه ډول کار دی لیلا؟ په بدل کې دې څه لاسه راوړل؟ یوه مړۍ ډېره ډوډۍ درته درکړه. ها، یا دا چې په مغاره کې یې تا نه له ما څخه د غچ اخیستلو زمینه هواره کړه؟ ته زما د مور قاتلې قومندانه، داسې احساس کوم لکه زما ځان چې درد کوي. ما وبخښه قومندانه. یو انسان څنګه دومره رذیل کېدلی شي لیلا؟ څنګه داسې له انسانیت څخه تېرېدلی شي؟ حال ووایه قومندانه، زموږ په منځ کې د چې کوم خاینان ګډ کړي دي د هغوی نومونه ووایه. په هر ډول چې وي ته به حال وایې قومندانه. درد انسان کره کره کمزوروي، ته به هم کره کره کمزوری شي. ما ته وګوره بدبخته، کله چې موږ ووتلو لاسونه یې خوشې که چې ځان یې ارامه شي، په بل ځل د دربولو توان له لاسه ورنه کي. پام کوئ چې خواړه او اوبه ورنه کوئ. د یوه څاڅکي اوبو لپاره به موږ ته زارۍ وکړي، د هر څاڅکي په بدل کې به موږ ته د ټولو نومونه وښیي. راځئ مخکې شئ. د کاځلکایا مغاره کله چې دې ځای څخه ووځي د 1 کیلومتر په کچه پورته، زه نن شپتال دې ځای څخه وباسمه. کوم پلان چې مو جوړ کړی و هغه عملي کوو. په کومه ورځ چې مو خپل کار سرته رسوو په شپه یې فکر وکئ، د نړۍ په اړه فکر وکئ. تاسې ټول په دې اړه فکر وکړئ چې نړۍ تاسې هېڅکله نه هېروي د خپل نوم د ژوندي پاتې کېدلو لپاره. ماهو راځه یو ځل دلته کښېنه. اګیر او باریوان سرتېري ته یو پیغام لرمه. نن مې لاسونه کې دمه پیدا شوه، غواړم ډلې سره یو ځای شمه. هغوی ته به وایه دا ونیسه چې زه یې وګورم. ونیسه. سمه ده سرتېري، ورته وایم. سرتېري ته باید د خپل زده کړو ته ادامه ورکړې، خپل نوم دې په نړۍ کې خپور که. دا خبره مه هېروه، سمه ده؟ زه لاړمه سرتېري.
یوه ډېره مهمه چاودنه ده پټاقۍ پرې ونښلوه اور ورته ولګوه ډېر اسان کار دی دا هغه پیسې دي چې موږ د خلکو نه په زور اخیستې دي سازمان ته یې لېږدوو دا څه وشول دا څه دي بدبختو دننه وګورئ بدبختو زر کوئ منډه کوئ وګورئ چې په وسلو څه نوي شوي هله زر کوئ هله د دې کار خاین ماته را پیدا کوئ کوم څه چې مې هیر کړي ول د هغه په اړه مې بیا فکر کول پیل کړل ته مې تل په فکر کې ګرځې قومندانه دا چې ما ته ووهله د هغه لپاره بخښنه غواړم ستا د لاس څخه په وهلو مې کوم درد نه احساسوم خپل ځان ته پام کوه لیلا خدای دې تا سره مرسته وکړي دا سره هم قومندانه وسلې وسوځېدې سازمان به د دې کار حسابي موږ سره وکړي قومندان هغه تښتوي په دې معنا چې زموږ منځ کې هغه خاین ته یې ها پاسه ودرېږه ودرېږه دا څه دي بدبخته غواړه چې موږ هوا ته والوځوې ها بس بکه پروت وکړه هله هغه چاودنه هم تا وکړه ها نه سرتیریا زه دا د پیسو باکس لپاره کاروم تښتېدلی دی ټولې لارې وتړئ قومندان پیدا کړئ اوف لعنتي ودې وژنه بدبخته ها هغه قومندان څنګه دا نه وتښتېده حتمان زموږ په ډله کې جاسوس شته زر کوئ دواړه پیدا کړئ خاین دلته دی قومندانه زموږ له شانه چې منګولي هغه جاسوس دا دی کله چې د غوښتل له باکس څخه پیسې وباسي ما ونیوه چاودېدونکي توکي مې ورسره ونیول ښکاره ده چې چاودنه یې هم د پیسو لپاره کړې ده دا خاین په یو غشي دوه ښکاره کوي زه جاسوس نه یم پیسې مې اخیستلې او اروپا ته تښتېدلم زه جاسوس نه یم یعنې چې ته جاسوس نه یې ها اوس وار د قومندان دی
دې مغارې ته باید د بلې لارې دننه شم. دا د یو خاين جسد د سرتیری ته به اتلولي ترلاسه کړې د دې لپاره چې ته ښه فکر وکړې او دا بس اسانکې وي د یو مړي او اتل ترمنځ د توپیر په شتون باید ته پوه شې سرتیری. یو ورځ بلې هم صبر نشو کړی، مخکې له دې چې ځان پورې بم وتړي لاړه مړ شو. همدومره بس د سرتیریه، راځه چې ځو. راځه. وخت را نږدې شوی دی باریوان سرتیری، سهار ته لږ وخت پاتې دی. نرمه ځمکه، له دې ځای څخه دننه کېدلی شم. که ته له ما سره مینه لرې نو مه مې پرېږده. ستا خور پورې بم تړلی و سردار قمندانه، هغوی له باریوان څخه ځان مرګي جوړوي. که دا سازمان نه وي نو زه او ته هېڅ هم نه یو سرتیری. دې ټولنې موږ شړلي یو، په دې باندې ځان پوه که. کوم کار چې ته کوې هغه ستا شتون ښکاره کوي. نو که دا کار وکړې هغو خلکو چې موږ شړلي یو ووایه چې موږ شتون لرو. د هېڅ شتون څخه شتون ته به ارزښت ورکوې. له هغه رذیلان څخه به خپل غچ واخلې
چې هغوی شړلې یې. موږ باید هغه ولټوو. مخکې شئ. د هغه قومندان جسد به هم دلته ونه رسیږي ها؟ سرتیریا لاسونه مې فکر کوم چې لاسونه مې دمه لري. ښه دمه لري؟ داسې چې دا نو وینیسه. زر کوه ډز وکړه. دا باید یوازې پرېږدو بارانه. وروستي ساعتونه یې دي. زموږ له ټولو څخه خوشحاله ده. هیڅ هم نشي کولی د اتلوالۍ مقام ته ورسیږي. نوم به یې تل ژوندی وي. ما ته وګورئ بدبختو. هر څوک چې رانږدې شي ویې ولئ. هېڅوک باید رانږدې نه شي. هېڅوک. سمه ده قومندانه. زه تا ژغورم باریوان. نوره دې نه پرېږدم. ستا بیولو لپاره راغلی یم. منډه کوئ! قومندان دلته دی. منډه کوئ! منډه کوئ! قومندان دلته څه به شوي بارانه؟ دا ونیسئ! منډه کوئ بدبختو. زر کوئ. منډه کوئ! منډه کوئ! خورې زهرا داسې مه کوه. زه ستا خور نه یم قومندانه. ته پوه شوې؟ قومندان دلته دی. زر کوئ! دا ونیسئ! قومندان دلته دی. سرتیرو